ها دا ورو سوال کړی دی چې زه د سفر نه واپس رالم مازدیګر ماښام لمونځ مې نه و کړی او جومات ته چې ورننوتمه نو هغوی د ماسخوتن په منځه باندې ولاړو جومات ته چې ورننوتم هغوی د ماسخوتن په منځه ولاړو اوس د دوی سره د ماسخوتن لمونځ وکړم که د ماښام لمونځ ځان له وکړم او بیا دوی سره ماسخوتن لمونځ وکړم څه طریقه وکړم الجواب طریقه دې دا ده موږ په نورو درسونو کې ذکر کړې ده چاته یاده ده نه نه او صحیح شو اوس به څه کوي د هغوی سره به شریک شي طریقه دا ده ګوره ته جومات ته رالي ماښام لمونځ تا نه دی کړی او خلک ولاړ دي په کوم منځه ماسخوتن ته به د دوی سره ورننوځي په دې جمع کې به شریک شي په نیت د ماښام چې دریم رکعت کله پوره شو امام پاسېدو څلورم ته ته به نه پاسې ته به تشهد ووایې کې به نه اوس تا سره دوه اختیارات دي سلام وګرځوه او بیا په دې څلورم رکعت کې ورسره د ماسخوتن د منځه لپاره شریک شه نو دواړه لمونځونه یې جمع سره وکړو او یا انتظار وکړه چې کله امام سلام ګرځي ته به ورسره سلام وګرځي او بیا ځان له د ماسخوتن لمونځ وکړه او دا د امام شافعي رحمه الله قول دی او امام احمد نم نقل دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او د هغه نیکه المجد ابن تیمیه امام نووي او ډېرو محققین او علماو شیخ ابن عثیمین او نور هغوی دې له ترجیح ورکړې چې طریقه کار دا دی خو بعضو علماو دا ویلي دي کې دویم قول دا دی وایي دی به د هغوی سره ورننوځي په نیت د ماسخوتن او چې کله دا ختم کړي نو د هغې نه بعد به د ماښام لمونځ وکړي او وایي ترتیب دلته ساقط شو ولې ځکه چې وایي دی معذور دی هلته وایي د جمعې لمونځ ته ځي دریم قول سره دریم قول دا دی وایي دی چې راننوتو نو اول دې ځان له د ماښام لمونځ وکړي ځان له یوازې او بیا به د دوی سره ورننوځي ماسخوتن په منځه کې خو دا دواړه اقوال د اخرني چې کوم دي دا دومره مضبوط نه دي دې کې محظور دی محظور څه دی د اولني ته چې دوی دا ووایي چې ته ورننوځه اول د ماسخوتن لمونځ وکړه او بیا څه وکړه بیا د ماښام نو دې کې محظور دا دی چې ترتیب څه شو ګډوډ شو نو ولې ولې ترتیب ګډوډ کې اول دې بیا د ماسخوتنو کې اوس وي د ماښام کې د دریم قول کې محظور دا دی وایي ته اول ځان له څه وکړه ماښام لمونځ کې بیا ماسخوتن کې ورننوځي هلته حدیث کې دا دی چې مانځه لپاره اقامت وشي ټینګ کې بل لمونځ نه کېږي او بل دا چې په یو جومات کې دوه جمعې څنګه ودرې یو جمع ولاړه ده ته بله جمع څنګه ودرې دې کې محظور دی نو پاتې هغه اولنی قول شو څوک به هم دا رد کولی شي چېرې دا څنګه دریم رکعت کې سلام وګرځوه وځه او بیا په څلورم کې شریک شو یا دریم کې کښېنه صبر وکړو چې امام سلام وګرځي ته ورسره وګرځوه موږ دې کې هېڅ حرج نشته هېڅ محظور پکې نشته د یېرې لمونځ تاسو کوئی طریقې زده کړې ده که نه موږ تفصیل ذکر کړی په مشکات په درسونو کې په هغې کې داسې شتي که نشتي چې امام یو رکعت لمونځ وکړي او هغه انتظار کې پاتې شي او دا شاته خلک ځان له دویم رکعت پوره کړي او سلام وګرځي ځي شتي که نشتي نو اوس امام سلام ګرځولی دی او دوی سلام وګرځولی دی کیسې دی لکه که دا سړی په دریم رکعت کې سلام وګرځي نو حرج پکې نشته او که انتظار کوي چې سلام وګرځي نو دا طریقه هم په صلات الخوف کې راغلی ده او دا د معاذ بن جبل قصه تاسو ته معلومه ده رضی الله عنه چې کله سهار په منځ کې سوره بقره شروع کړه یا د ماسخوتن په منځ کې نو څه چلو شو یو کس څه شو جدا شو او ځان له مختصر لمونځ وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو چې شکایت ورغی هغه ورته ویې دی اوس د امام نه جدا شوی نه دی امام له سلام نه دی ګرځولی او ده سلام وګرځه پوه شوي په دې مسله کې نه دا ګوره ډېره بنیادي او اهمه مسله ده ډېر وروڼو ته دا مسله راځي خصوصا په سفر په حالاتو کې ډېر سفر نه راغی او ماښام لمونځ ورته پاتې دی جومات ته رامنډې کړې چې لمونځ وکړم هلته د ماسخوتن جمع ولاړه نو څه به کوي بیا به دغه څه کوي دا کومه چې مونږ دا کومه خبره چې مونږ ذکر کړه
والله اعلم.